اے پښتونه دا د ژوند په دنیا کې تمام عمر د شپې بغض ناروا کې د دنیا خلک نن وخاتو سپوږمۍ ته تلانا ستوري چا جوش یو کټی ته یا د بیل کلنګ په لاس کې خرکارې کړي یا د بل د دروازې چوکیدارې کړي جوړی کالی دګری نسو په ژوند کې چاو د خې زړه صدرې وستا پتن کې ستا خوراک دی په غمو باندې ککړه یا زاړه موټر چې خدای کلی نه یې په یوه ګیډه مزدور د بل نوکر څلور میږي څلور وزي او یو د خر ده که خوشحاله یې چې بخت مې برابر ده خوله دې ډکه په نسوار وي تر ماښامه د شپې سوچ او چوت وایي تر ملا ځانه له کتاب او تعلیمه نه دي زاري پردو پنډو او چوپړ ته ښه تیاري د واده قدرت دې نه وي په ځواني کې ناروا در څخه کېږي ناداني کې دروغ ویل او فریبکاري ستا وظیفه ده قسم خورې پر لس روپۍ دا د دنده ده زورور چې دې په خپل ورور بدماشي کړې چې کمزوری سي بیا جاړي او زاري کړې چې دا څه وایم چې ټیږي ولاړېږي زمونږ د
خواصو زايدانو دا درد وای مکتب سکوي نن سبا قیامت سر تور سر مکتب ته مزه چې ګناه ده درس د ساینس ټکنالوژي خو ناروا ده باز وایي چې پلانکی ډېر ښه سړی ده په پلانکي زیارت کې ناست د ملنګی ده بازي وایي چې پلانکی ډېر ښه سړی ده او په پلانکي زیارت کې ناست د ملنګی ده د دنیا له کاروبار یې لاس اخیستی او د پلانکي بابا یې کړی لاس نیوی ده او په لکو ځوانان ولاړو پوډریان سو او په لکو ځوانان ولاړو چرسیان سو او په زرهاو اتیني او پوډریان سو زړ رنګونه وهر سیوري ته پراته وي او ژوندي نه دي په ژوندي واړه مړه وي یو انګریز بچا ملنګ لیدلی نه وي خیرات خور کچکول پوڅنګ لیدلی نه وي کم کافر د پښتانه ته درېدلی او چې خیرات راکړه مسکین یم خدای وهلی او خو پښتون له کافرانو خیرات غواړي او ایماندار له دې ایمانو خیرات غواړي دا خو ځکه مونږ د علمه سره وران یو له مکتبه او مسجده ګریزان یو میگیم زید بیایی پر دختم های های د یوې کونډې په سر باندې بدي کړو سره وژنو یو او بل پر ګورګل وکړو د خدای پار د زیاتې ستړی په نارو شوم